هایونه دغه شعر ریکارډینګ خو به کېږي او دغه څه شعرونه د ستاسو د توجه غواړم ستاسو ټولو کتونکو او چې ته خبرې چې چا څه و چاته وسپارلو حق خو زما و خو یو چا بل چاته وسپارلو زه یې وژلم هغې ډېر و زه بیخي یوازې نن مې د خپل باباجي کور کاکا ته وسپارلو زه یې وژلم هغې ډېر و زه بیخي یوازې نن مې د خپل باباجي کور کاکا ته وسپارلو هغه بچي نه نن بلا مسلمانان راتاو هغه اوبو کې چې یو مور الله ته وسپارلو هغه بچي نه نن بلا مسلمانان راتاو هغه اوبو کې چې یو مور الله ته وسپارلو د فیصلو د نظام دپاره نه شو پکار په ډېره مینه مو خپل دین ملا ته وسپارلو د فیصلو او د نظام دپاره نه شو پکار په ډېره مینه مو خپل دین ملا ته وسپارلو مونږ پې پوهه وو چې دا وړی به نشي شړی مونږه بس دا منډول باچا ته وسپارلو مونږ پې پوهه وو چې دا وړی به نشي شړی مونږه بس دا منډول باچا ته وسپارلو مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شوه نو بیا مو بیا ته وسپارلو مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شوه نو بیا مو بیا ته وسپارلو لیواله نور مونږ سره څه د ژوندون په وړاندې صرف یو ځان و دا مو هم اشنا ته وسپارلو یو شعر جی بیا ووایم قربان شم مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې مونږ په ګرمه کې له هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شوه نو بیا مو بیا ته وسپارلو دغه یو شعر پکې بیا وایم مونږه بس مننه قربان شم مونږ پې پوهه وو چې دا وړی به نشي شړی مونږه بس دا منډول باچا ته وسپارلو او مونږ په ګرمه کې د هر شهید پوښتنه کړې چې کله بیا ته شوه نو بیا مو بیا ته وسپارلو مننه مو کومه نور څه شعرونو ته وایم هایونه د جهل دا تیارې خو د رڼا سره په جنګ دي د جهر دا تیارې خو د رڼا سره په جنګ دي دروغو کلي وران کړه او رښتیا سره په جنګ دي دا کم خلک چې ګوره د مخلوق سره په جنګ دی همدا خلک خو ګوره د الله سره په جنګ دي دا کم خلک چې ګوره د مخلوق سره په جنګ دی همدا خلک خو ګوره د الله سره په جنګ دي دانش اوس راوښایه چې کوم خلک غلط دي دانش اوس راوښایه چې دا کوم خلک غلط دي دا ولې پښتانه ټول د باچا سره په جنګ دي ما امن صلح وغوښته نو دا زما ګناه شوه نو ولې بیا یو څوک لکه زما سره په جنګ دي لیواله زغره واخله غبر کنډو ته لاړ شه نن واړه پښتانه د یو بلا سره په جنګ دي نن واړه پښتانه د یو بلا سره په جنګ دي